مفتي سردار علي افغاني صاحب د قبر سره داسې څه شوي وو چې دغه واقعیا د شپې را مخې ته شوې وه او سهار چې دغه واقعیا کتل شوې نو ټول خلک ډېر زیات جړېدلي وو او ډېر خفګان یې کړی وو. خوږو دوستانو دغه معلومات تاسو ته هم درکوو او مفتي صاحب په باره کې دغه معلومات هم درکوو چې آیا هغه سره چې کومو کسانو دغه اسکیډنټ کړی وو نو دا آیا سازش او کدا چا او کو د قصدنکارو دغه معلومات تاسو ته هم درکوو. خو د مفتي صاحب د قبر نه چې غیر چاپیره جنگلې تو شوی وي او د هغه قبر هم پوخ کړی شوی وو او هغه جنگلې چې غټي جنگلې ته تو شوی وي هغه جنگلې چې د شپې څو کسان نامعلومه کسان راغلي دي او د مفتي صاحب د قبر نه هغه څلور وانو اړخو ته جنگلې لري کړي دي او هغه په کباړي باندې خرڅ کړي دي چې د هغه کوشش هم شوی دی او د نامعلومه کسانو خلاف ریپورت هم درج شوی دی او هغه جنگلې هم د یو کباړي سره نیولې شوی دي چې هغه کباړي کس هم نه خوله او هغه وایي چې ماته نامعلومه کسانو راوړلې او په ما باندې خرڅ کړي او ما ورته پیسې ورکړي. او دوستانو دغه کسانو خلاف چې ریپورت هم درج شوی دی او ډېر افسوسناک خبر دی چې د قبرونو نه خلک هم جنگلې کولاوي د الله نه نه یریږي او دومره د الله یری پزړه کې نشته دی. الله دې غرق او تباہ کی چې د مفتي صاحب د قبر نه جنگلې کولو کړی دي او پولیسو هم دغه ذمہواری اغشته ده چې دغه کسان به مونږه پر پیدا کوو او دغه به د سکرین مخې ته تاسو ته راولو او هغه ته به د خپل جرم سزا هم ضرور ملاويږي. او دوستانو د افسوسناک واقعیا چې را مخې ته شو مونږ هم ډېر زیات خفه کړو چې د مفتي صاحب د قبر سره دغه سی واقعیا را مخې ته شوې ده. نو تر تاسو مو هم را ورسوله او د مفتي صاحب سره چې کوم گاډي اسکیډنټ شوی دی هغه په اړه کې سداسي ویل کیږي چې آیا دا قصدن شوی دی خو د دې لا پوره پته نه لګي چې آیا دا قصدن شوی دی او کدا د الله د ارخه منظوره شوی و او د نصیب هم دغه لیکل شوی و. مفتي صاحب د لپاره دعا کوي. خوشاله اوسئ.